السلام علیکم ملګرو، بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې ما تاسو ته ویلو چې زه به تاسو ته وخت سره سره د خخو پوهه په خلکو د کتاب نه یو غزل دوه غزله خوښوم او تاسو سره به شیر کوم. نن ما تاسو ته ډاکټر اسرار اتل صاحب کتاب زیړ مازدیګری په پېښور کې د هغې نه یو دوه غزلې خوښې کړي دي. امید لرم چې تاسو به خوښ شي. ډېره مننه. غزل دی وایي موسمونه ټول خفه دي، اخترونه ټول خفه دي، کډه د کلي ته راوړه محفلونه ټول خفه دي، د زړه کلي ته مې راشه سپرلي راوړه جانانه، د زړه کلي ته مې راشه سپرلي راوله جانانه، سحرونه ټول خفه دي ماښامونه ټول خفه دي، د زړه کلي ته مې راشه سپرلي راوله جانانه، سحرونه ټول خفه دي ماښامونه ټول خفه دي، هغه یو سړی چې تللی اوس مې ساه پکې ډوبېږي، هغه یو سړی چې تللی اوس مې ساه پکې ډوبېږي، هیڅوک نه راځي دې چمته مالتونه ټول خفه دي. او بل ډېر مزدار شعر دی وایي نه جنګونه د نظر شته نه منګي پکې ماتېږي، نه جنګونه ډېره مننه وایي نه جنګونه د نظر شته نه منګي پکې ماتېږي، خدایه چا کړه د نظره ګودرونه ټول خفه دي، نه جنګونه د نظر شته نه منګي پکې ماتېږي، خدایه چا کړه د نظره ګودرونه ټول خفه دي. او بل شعر دی وایي په دې سرو ګلو جانانه ما ستا یاد تازه کوو به، په دې سرو ګلو جانانه ما ستا یاد تازه کوو به، اوس چې تا باندې نولم نو ګلونه ټول خفه دي. او مقطع ده وایي چې په ماحول د محبت کې یاران یو ځای شو اتله، ډېر ښایسته مقطع لیکي اسرار صاحب. وایي په ماحول د محبت کې یاران یو ځای شو اتله، لیوني چې ترې آزاد شو زنځیرونه ټول خفه دي، په ماحول د محبت کې یاران یو ځای شو اتله، لیوني چې ترې آزاد شو زنځیرونه ټول خفه دي. ډېره مننه. دویم غزل تاسو سره شریک کوم. وایي هسې بې وخته بې ګودره راته لارې نیسي، هسې بې وخته بې ګودره راته لارې نیسي، یاران په څه وړه خبره راته لارې نیسي، بیا د غلیم سترګې سرې شوې بیا څه چل شوی دی، چې د اټک نه تر خیبره راته لارې نیسي، او زلفې په شال پټوي مخ باندې لاسونه ږدي، یار د ماښام نه تر سحره راته لارې نیسي، او انکار یې هم کړی او ماله باور هم جوړوي، انکار یې هم کړی او ماله باور هم جوړوي، زما د مینې نه منکره راته لارې نیسي. ډېره مننه. انکار یې هم کړی او ماله باور هم جوړوي، زما د مینې نه منکره راته لارې نیسي، او ډاډه یم دغه سړی چرې ما وجلی نشي، ډاډه یم دغه سړی ما چرې وجلی نشي، چې مرګ مې غواړي او په ير راته لارې نیسي، کله په بام ودرېږي کله دروازې لراشي، کله په بام ودرېږي کله دروازې لراشي، اتله ښکته کله بره راته لارې نیسي. ډېره مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د الله په امان.